افغان ځواکونو د هیواد پر دښمنانو قیامت جوړ کړی دی. دا چې افغان ځواکونو تازه د بهرنیو طالبانو کوم مهم کسان وژلي دي، تازه یې چیرته عملیات کړي دي. ډیره مهمه ویډیو د ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د 4 پاکستاني بم جوړونکو په شمول 10 طالبان وژل شوي دي. له ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې تېره شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لوري عملیات ترسره شول چې د 4 پاکستانیو مین جوړونکو په شمول 10 طالبان پکې وژل شوي دي او د دې ډلې د مین جوړولې یوې کارخانه پکې له منځه وړل شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې پاکستاني بم جوړونکي وژل کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم له یادې ډلې سره د افغان ځواکونو له لوري ګڼ شمېر بهرني وسلوال وژل شوي دي چې اکثر یې د وسلو پاکستاني ماهرین دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.